د لوی او بخښونکي خدای په نامه ستړي مه شئ. زما نوم ناصر ریشا دی. د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې څلورم برخې ته ښه راغلاست. لکه په تیرو برخو کې په دې برخه کې هم غواړم تاسو ته د نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست یو بل مهم لوبغاړی در معرفي کړم. دا لوبغاړی دی یا دي غیر دولتي سازمانونه یا نان ګورنمنټل اورګنایزیشنز، په لنډ ډول چې NGOs ورته وایي. د ځینو په باور دغه سازمانونه د دنیا د بشر په ګټه دي. دوی وایي چې دا د انسانانو لاسنیوی کوي، خیریه کارونه کوي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې NGOs په اصل کې د عصري امپریالیزم یو نوی شکل دی. نو راځئ چې وګورو چې NGOs یا غیر دولتي سازمانونه څه شي دي. ښه، غیر دولتي سازمانونه یا NGO ګانې چې دا خیریه موسسې ورته وایي، په انګلیسي ژبه نان ګورنمنټل اورګنایزیشنز چې مخفف یې NGOs دی. انسانان د خپل جوړښت له وخته د مرستې کولو د لاسنیوي غریزه په فطرت کې اخښلې ده. انسان غواړي چې د بل چا سره کومک وکړي او لاسنیوی وکړي. البته په مذهبونو کې وار د واره دې خبرې ته ځای ورکول شوی دی چې په تقریبا ټولو مذهبونو کې دغه د خیر د کارونو د خیرات ورکولو خبره شامله ده. مخصوصا په اسلام کې که وګورو موږ خیرات لرو، صدقه لرو او تر ټولو مهم زکات لرو چې د دغسې کسانو چې هغه محتاج دي د هغوی سره د مرستې کولو دپاره یو منظم چوکاټ جوړ شوی دی. غیر دولتي سازمانونه یا د خیریه موسسې هم پر دغه تهداب باندې بنا شوي دي. دا اصطلاح چې ده دا د 1945 کال راهیسې باب شوې ده. هغه په هغه وخت کې چې کله د ملګرو ملتونو سازمان جوړېدی، په هغه وخت کې ځینې غیر دولتي ایجنسیانې وې چې هغوی ته هم دا امتیاز ورکول شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډو او اسامبلیو کې د ناظرینو په توګه دوی ګډون وکړي. او وروسته بیا ځکه چې دا د ملګرو ملتونو سازمان چې دا د دولتونو ترمنځ یو سازمان و، د دې لپاره چې یو معادل غیر دولتي سازمان هم وي، بیا د NGO ګانو لپاره د دې تشکیل وسو، دا جوړ سو. او هغه شرط چې ورته وضع سو د ملګرو ملتونو لخوا هغه دا و چې دا به هر هغه سازمان چې د شخصي ګټې پر بنسټ باندې نه جوړیږي، یعنې د یو بزنس په رقم نه جوړیږي او بل د حکومت څخه راجلا او خپلواک وي، هغه ته د NGO ویلی سو. نو دا NGO ګانې چې دي دا په بېلابېلو سطحو کې کیدای شي چې فعالیت وکړي، په محلي سطحه، په ملي سطحه، په نړیواله کچه دوی کولی شي په بېلابېلو برخو کې، په بېلابېلو ساحو کې کار وکړي او خپل خدمات وړاندې کړي. او دا هغه کسان معمولا جوړوي چې دوی یو رضاکاران وي او داوطلبه افراد وي، معمولا عادي افراد د ټولنې چې یو مشخص او ګډ هدف ولري. د هغه هدف ته د رسېدلو لپاره دوی دغه موسسې جوړوي او کله کله دوی د سوداګرو د خوا څخه د دوی سره مرسته کیږي، کله کله عادي افراد پیسې ورکوي، کومک ورسره کوي، او ځینې وخت هم حکومتونه د دوی ملاتړ کوي. دلته څو موسسو سمبولونه کړلي دي. نو زموږ دپاره د نړیوالو اړیکو د زده کوونکو دپاره دا یو خبره مهمه ده چې په نظر کې ونیسو چې NGOs چې دي د NGO ګانې د نړیوال سیاست یو مهم لوبغاړی دی. البته په یادولو ارزي لکه څنګه چې مخکې هم اشاره ورته وکړل چې دوې مفکورې موجودې دي د دغه NGO ګانو په اړه. یوه چې د مثبته ده، یوه منفي ده. مثبته دا ده چې خلک وایي چې دا خو ښه واحدات دي او دوی کار کوي، مرسته کوي، لاسنیوی کوي د خلکو د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د کار د پیدا کولو دپاره، او کله کله چې ځینې طبیعي آفتونه راځي دوی کومک کوي او په جنګونو کې د خلکو سره مرسته کوي او دا ښه خبره ده. خو ځینې نور بیا وایي چې نه، دوی منفي رول لوبوي یا مثبت رول یې دونه نه دی، بلکې د نورو اهدافو دپاره دوی کار کوي. دوی وایي چې مثلا دوی په دغه NGO ګانې یو تر پوښ لاندې یو عصري امپریالیزم دی،
او یا وایي چې مثلا دغه ځینې هېوادونه چې په نورو هېوادو کې انجیوګانې استوي دوی خپلې ایډیالوژي هلته صادروي یا مثلا په غیر مستقیم ډول د خپله بهرنۍ پالیسي دپاره زمینه خلاصوي او کله کله د رژیم پر ضد باندې افکار په ټولنو په ولسونو کې تقویه کوي او هغونه کمک چې دوی د ټولنې سره چې باید وکړي نه کوي بلکې ډېره پیسه دوی په خپلو تنخواو کې اخلي او بیرته یې د څاروو سره وړي. نو دغه دوه بېل نظره باید په خپل فکر کې موږ ونیسو کله چې د انجیوګانو خبره یادېږي. خو بیا هم زموږ لپاره انجیوګانې د نړیوال سیاست او نړیوالو اړیکو د یو لوبغاړي په توګه نن خورا مطرح دي په نړیوال سیاست کې، باید موږ یې وپېژنو. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.